سلامونه او احترامات. امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ او ژوند ته به تازه یې. زموږ نننۍ ویډیو چې کومه ده نو هغه د سواتي باره کې ده چې سواتي کوم ځای ته تبلیغ ته لاړو. که غواړئ چې تاسو هم خبر شئ نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او که چا تر اوسه پورې زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو هم اوس در سره زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ. ملګرو تاسو ټول به خبر یې چې د پښتو فلمونو مشهور اداکار د پښتو فلمونو پرېښودلو واده وکړه او دا یې ویل چې زه به نور تبلیغ ته ځم، خو هغه بله ورځ د جمعې په ورځ باندې محمد حسین سوادي واده پوره کړه او تبلیغ ته لاړو. دوستانو د سواتي حسین یو دوست زموږ یو ملګري ته ویلي چې سواتي صوابۍ ته په لومړي ځل سروزې له تللی او له دې وروسته به د 40 ورځو دپاره لاهور ته ځي. نو دوستانو دا خو ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې یو کس د ګناه نه توبه وکړه او اوس تبلیغ ته لاړو. نو الله دې نور هغو کسانو ته هم د نیکۍ هدایت وکړي کم چې ګناهونه کوي او زموږ پښتون نسل ځوان چې کم دی نو هغه یې ډېر غلط خواته بوتلی. نو په کمنټس کې به جمع امین ولیکو او تر د بلې ویډیو اوس راکئ موږ ته اجازت. د ځان او د خپل خپلوانو ډېر ډېر خیال ساتئ. د لوی الله په امان.